بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ سبا قرآن کریم درې حصے لاړو. اوله حصہ دا اول د سورۃ انعام پورې، دویم د انعام نه کهف پورې، دریم د کهف نه سبا پورې، سبا نه اخیره پورې دا څلورمه حصہ ده. دې څلورمه حصہ کې دوه اهم مضمونونه دي. یو مضمون دا دی چې شفاعت قهری د زور سفارش قیامت کې نشته، د زور سفارش قیامت کې نشته. او دویم احوال د قیامت. د دې وجنا په دې دغه کې حصہ کې الله دو سورتونه شروع کړل په سبا دی په الحمد باندې. د سبا تعلق دی د اول مضمون سره. د اول مضمون افتتاحي په سبا کې په الحمد باندې وکړه. اول مضمون دا و چې قیامت کې د زور سفارش نه چلیږي. او د دویم مضمون د پاره د سورته فاتر شروع په سبا دی وکړه په الحمد باندې. بیا دا څو سورتونه سبا، فاتر، یاسین دا په دې وروستي حصہ کې درې بابونه دي. درې کما دا اولنې باب دی، پرستانه حصہ کې دا اولنې باب دی. په دې باب کې لومبه الله رب العزت دعوه کې خود الله نفي د شفاعت قهري. دا درې بابونه یو مضمون دی. بیا دوباره خلاصې نه وایم او نه ربط وایم. دعوه کې خود الله چې قیامت کې د زور سفارش نشتا. دا دعوه ده سبا کی. په دې باندې فاتر کې عقلی دلایل پیش کړي او په یاسین کې په دې باندې نقلی دلیل پیش کړي. اتخذ من دونه الها. په صفات کې عجز د انبیاء او د ملائکو هغه بیانې. سورۃ صاد کې په دې عجز کې ترقی کړي چې واج عاجز خو نه دي بلکې مبتلا بالمصائب ګرځېدلی دي. او څوک چې مبتلا بالمصائب ګرځي هغه نه د زور سفارش کولای شي او نه هغه حقدار د بندګۍ جوړېدلی شي. دا د دې دغه ټولو یو خلاصه ده، دغه یو ربط دی. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پنوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی، همیشه مهربان دی. شروع کو الحمدللہ الذی. تمام تعریفنا او تمام حمدنا خاص الله لري هغه ذات چې داغه د پاره دی، هغه څه چې پسمنو کې دی، هغه څه چې بزمکه کې دی. او د دې الله لپاره حمدونه دی په آخرت کې. او د الله حکمت والا خبردار دی. یعلم ما یلج فی الارض. خویږي الله په سبانه چې ورنوزی پزمکه کې، دې زمکه کې مړی ورنواز خلک، دې زمکه کې خلک تخمونه اچي، دې زمکه کې خلک زړی نه لای، په دې زمکه کې دن نو بور نوزي. الله فرمایي په دې ټول خبره کمړی ورنواسي پاغیم خبرم، که تخمونه پکې اچوي پاغیم خبرم، که زړی پکې نه لوي پاغیم خبرم، او که وبدر نو ورنوزي د باران پاغیم خبرم. دویم نمبر وما یخرج منها. هغه چې راوځي د دې زمکه نه فصلونه راوځي، وبراوځي، او دانګي قانون راوځي، قیمتي شیزونه تی راوځي پاغیم خبرم. وما ينزل من السماء. او پاغی باندې را کوزيږي د اسمان نه، اسمان نه چر کوزيږي، ملائک را کوزيږي، بارانونه را کوزيږي. وما يعرج فيها. او هغه چې ورخیږي په اسمان کې، اسمان ته نیک اعمال خيږي، د نیکانو بندگانو روحونه ورخیږي. الله فرمایي په دې خبره. او دا الله رحیم دی او بخون کې. عام طور سره قران کې او هو الغفور الرحیم راځي. تمام قران کې دا یو صورت ده چې دلته رحیم په غفور مخکې شوی دی. نور قران کې غفور پر رحیم مقدم وي. قران کې دا یو صورت ده چې په دې صورت کې رحیم په غفور مقدم شوی دی. دا نقطه ته قبول څوک نه وي. ښا ترجمه کې خلاص ده. داغه وجه دا چې دې صورت کې الله بیان د نعمتونو کوي. او د نعمت منتها په سبانه ده په بخشش باندې.
د نعمتونو انتها په سرازي په بخشش باندې دا الله لوی نعمت په موږ تاسو دا چې الله موږ سو کې بخنه وکي بس دی وجنا غفوري په اخر کې راوړ وقال الذين كفروا ويل با کسان کافران دلا تاتین السا نبرازم من قیامت قلت ورته بلا ولنا وربي زما دي پر رب قسم وی لا تاتینکم چې خامخا قیامت به تاسو ترازی عالم الغیب ورته وای ولنا وربي زما دي په خپل رب قسم وی عالم الغیب دا دغه پر صفت ده چې پویدون کړه پټولو پټو لا یعذبان مثقال ذره نه پټیږي داغه نه پاندازې د ذره باندې څه شی پاسمانونو نه پزماکه کی ولا اصغر من ذلك او نه وړو کړه دینه او نه لوی د دینه الا فی کتاب مبین مگر دا ټول په لوح محفوظ کې دي او په کتاب کارا کې دي او په علم د الله کې دي لیجزی الذین آمنوا د دې لپاره چې بدل ورکړي الله کسانو ته چې ایمان راوړل دي او عملونه کړی دي نیک اولئک لهم مغفرة ورزق کریم دا کسان د دوی لپاره بخشش ته خوراک عزتمن والذین سعوا فی آیاتنا هغه کسان چې کوشش کوي په آیاتونو کې معاجزین مقابله کوونکي اولئک لهم عذاب دا کسان د دوی لپاره عذاب دی مرجن د بد عذابنا علیم درناک ويرى الذين اوتوا العلم الذي او کوهیږي یعلمو یرا معنا خلق په کوهیږي باندې کوي کوم چې معنا د علم لري ځکه رؤیت یو رؤیت قلبي دغه ته علم وای او یو رؤیت بصري دغه ته لیدل وای دلته مراد رؤیت نه رؤیت عملی دی علمي دی نو ويرى الذين کوهیږي هغه کسان اوتوا العلم چاغوي تعلیم ورکړل شوی دی څنګه پويږي الذي انزل اليك من ربك هو الحق چې هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ستاسو رب له خوانه نو دی پويږي چې دا سره حق دی دی پويږي چې دا سره حق دی خود دې آسانه ترجمه چې تاسو مضبوطه ولېږي یرا په معنا د غنلو باندې او په معنا د عقیده ساتلو باندې ويرا غني عقیده ساتي هغه کسان چې هغه ته علم ورکړل شوی دی هغه عقیدت صدا هغه څه شي غني الذي انزل اليك هغه کتاب چې را لګل شوی تا استاد رب نو خانه هو الحق هغه څه غني حق غني هغه څه غني حق غني ويهدي الى صراط العزيز الحميد او خونه کوي په طرف دا غلارې د زورور صفت کړی شوی ذات تا وقال الذين كفروا ویل با کسانو چې کافران دي دا مسخري دي د کافرو خلق ته ویلا راشي خبره تکو من کې سړی پیدا شوی دی هغه وای چې کله تاسو واړه پټي او زره شي به برا پاتېږي دا د لیونتوب خبرې نه دي دا پیغمبر پورې څه کول خنداګانی به کولی او دارنګي داغه تکذیب به کاو مسخري به ور باندې کولی وقال الذين كفروا ويا كسان كافرون دي هل ندلكم على رجل آیا اوخایو منگا تاسو تا داس یو سره یونبئکم چاگه خبر درکی تاسو تا پدی خبر اذا مزقتم کل ممزقین کله چې تاسو زره شي په پورا زره کېدو سره انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو به خامه په پیدائش نوي کې لفی خلق جدید پیدائش نوي کې وایي دسی خبرې کوي افترا علی الله کذبا جوړ کړی دی په الله باندې دروغ نعوذ بالله ام به جنان یا په د باندې لیوانتوب دی په د باندې پیریان دي ځان خبر نه خپل خبره خيږي به اختیار د خپل نه را روان دي لیوانه شوی دی یو سړی دی پټي شوی دی به ژوند کی بل الذين لا يؤمنون بالاخره بلکې هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې فی العذاب دا په عذاب کې دي وبلال البعید په گمراهی لري کې د حق نه افلم يروا ايدين غوري الا ما بين ايديهم هغه څه چې دوی په مخ کې دي زچ دا اوس ناس کې ما مخ دا اسمان دی زما مخ ته داس مکړه
خوشاتمی دا حصہ د اسمان دا دا حصہ د زمکه دا نو الله فرمای افلم يروا ايدين غوري الى ما بين ايديهم هذا ستا چې په مخ کې د دوی دي و ما خلفهم او هغه چې روسه د دوی نه دي هغه چې مخ کې دي روسه دي هغه څه شي دي من السماء والارض د اسمان او د زمکه نه نو دې خبره څه مطلب شو دې خبره مطلب څه شو د دې اصل مطلب دا دی چې دا انسان په ځمکه او په اسمان کې راګیر دی د خلاصېدو څه لاره نشته یو سړی د کوټه کې بند ک او چاپیره تی دیوالونه دي دا په کوم طرف لې نشي دا گیر شو نو الله فرمایي خلقو تاسو خو زما د قبضه لاندې زمکه اسمان کې گیره نو به د خبرې ولې کوي که فرض کا تا ته څلار اخلاص وي د بچ کېدو به خود چې درڅ کوله ته خو گیری نو به انکار ولې کوي آیات اصل مقصد دا دی آیا نه ګورې دوی الا ما بین ایدیهم هغه څه ته چې په مخ کې دوی دی هغه چې روسه دوی نه دی من السماء د اسمان نه ولر د زمکه نه تزمکه اسمان کې راګيري ان نشا استاد چې څه کومه کول شم ان نشا کمنګ واړو نقص بهم الارض نو نن بابا سو دوی لرا پس مکه باندې او نسخت علیهم کسف من السماء وما غزما ترجمه را وته ته ګيري یا مې کترا کاغم یا د باندې پاسنه بمبار د باندې کوم څه او نسبت علیهم کسف من السماء یا براورته په دوی باندې ټوټې د برنا ان فی ذلک لآیه لكل عبد منیب یقینا په دې کې نه خلا د هر بنده راګرځیدون کې الله تا د هر بنده د پاره چې راګرځیدون کې وچا تا الله تا ولقد اتینا داوود منا فضلا اوس په دې باندې نقلی دلیل پیش کړي یقینا ورکړی موږ داوود علیه السلام ته د خپل طرف نه غورواله فضلا غورواله او ویلی مو یا جبالو اے غرونو او بی مسمعه تسبیح وای د داوود علیه السلام سره او بی معنا تفاسیر کې سبحی تسبیح وای معه د داوود علیه السلام سره او طیرا او تابع کړیو موږ داوود علیه السلام ته مرغان وعلنا له الحديد او نرمت کړیو موږ هغه ته وسپنه ولاس کې راوښتلا داسې به ویلی شو له د پلاس کې داسې به نرم شو د پلاس کې چې د به څه جوړول غختل هغه به جوړېدو اوس خو هغه وسپنه په ور کې کیږي ګرمه کې نو به وته سټک را خلاص کی او وਹੀ دا شنو هغه به لاس کې رس راونی ولا لاس کې به نرم شولا چې به څه شي ته جوړول هغه به جوړول وعلنا له الحديد او نرم کړي و موږ ته وسپنا او دا مرته ویلو ان عمل سابغات چې جوړاواز غري وقدر فی ساب او اندازه ساته په کړهیو کې کړهی چې جوړه نو په کړهیو کې اندازه ساته وعملوا صالحا او دا معنا نه شوړي چې انجنیر شولې به اعمال نه کوي نه وعملوا صالحا عملونه کوي ویږي اوس په نیمه ته نرمه کړلې چې ستې جوړې کا او اعمال باندې پرې دی وعملوا صالحا اعمال وکوي او هغه اعمال وکوي چې زیات توخیمه وعملوا صالحا او عملنا کوي نیک انی بما تعملون بصیر یقینا زفاغ چې تاسو کوي لیدون کما ولی سليمان الريح او تابع کړم سليمان عليه السلام ته هوا غدوها شهرون چې سبا مال تل داغي په اندازې د یو میاشتې ورواهها شهرون او بیګا مال تک داغي هم په اندازې د یو میاشتې واصلنا له عن القطر او بیا ولی و منګه جاری کړو موږ داغه لپاره چینا د تابع چینا می ودا بیا ولی و او دارنګ جاری کړی می و ومن الجن او تابع کړو موږ د مرغانو نه هم د پیریانو نه او تابع کړو موږ د پیریانو نه مې عمل بیان دی
هغه څوک چې کار وکاو د په مخ کې باذن ربه خو په حکم در رب داغه ومن يزغ منهم عن امرنا او هغه څوک چې بکوک شو منهم د دې پیرانو نه عن امرنا د حکم زمنا نوزق من عذاب السعير نو وبس کو هغه تا د عذاب او د ور لمبي وهن کنا يعملون له ما يشاء جوړول به سليمان عليه السلام د پاره چې سليمان عليه السلام بغختل من محاريب عبادت خاني وتماثيل او کټونه وتماثيل او نمونی تماثيل دو معنی کې په کټونه باندې او بل نمونه د آبادی نمونه د آبادی لکه دا وسم چې خلک آبادی نه کوي مخکې داغه نقشه واچي نقشه په څه شي چې په کاغذ باندې ښه بیا هغه مصری تاواله کی هغه ګلکار تاواله کی چې دا آبادی د دې نقشې مطابق څنګه جوړه تماثيل بعض خلک معنا په تصویرونو سره کړی نو حقیقت کې زه یو د سی عمر کې تبلیغی راغی تک کتوره ګیره وا تک کتوره ما ته وینا وکړه چې زه ترجمه کوم ما لازم بالکل ترجمه کوله دوه څه کوم کې تفسیر لیدل دی کنه نو هغه کې تماثيل معنا کوي په تصویرونو باندې ما ته کې ناست زیات چې موږ راورسېدو نو ما د دې دغه دوه معنی وکړي ځکه زه د دې خلاف چې کوم دا تصویرونه چې دا اوس خلکو باسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه د دې باندې سخت وعید ذکر کړی دی بدترین عذاب په ورځ د قیامت د هغه چاوي چې هغه تصویرونه جوړي بدترین عذاب د دې ځینو خلکو خیال دی چې دغه تصویرونه مخکې جایز وو او زه د تفاسیر پرنا کې وایم چې دغه تصویرونه مخکې ناروا او اوس ناروا نو چاغه ناروا شو تماثيل معنا دلته هم په تصویرونو سره وکړو نو هغه خبر او دا آیات ټکر شو د دې وجنه تفاسیر معنا کله تماثيل په کټونو باندې یا غ نمونه د آبادی نو ما ورته دا دوه معنی وکړي چې بل ورځي شو سره ترجمه لرانه وي ما چانه ته پوښتنه کومه هغه تبلیغ قرآن تندرازي اوس بیا هغه چې دا تحریف کوي زما تحریف دا چې معنا مې ورته صحیح وکړه نو دای صرف یو ترجمه ورېدل هغه په موضوع کې پرتا ده نو چې کله زکه تاسو خیری بازه ټکه درې ترجمه وکما وایړم د دې لپاره سبب به څوک دا الزام نه وي حال نه چې په سپیکر وي مار چاته اجازه ته چې چاپ کې شکی اعتراض یو کې را دي شي که ما ورته نه خود له پستاغه نه بیا وایي خو خبره دا ځینې وخت کې سړی علم کم وي نو دا صرف یو ترجمه لیدلی چې بل واوري وای دا نوې د ځان نه ترجمه وکړه ځان نه څوک لیونی نه دي چې چا تفسیر کې لیدلی نه یو به ترجمه کوي جواهر القرآن کې تاسو ته وګورئ تماثيل زمانہ کوي هغه وای د آبادی نمونی لکه دا وسم چې آبادی نه خلق کې اول دغه نقشه جوړه کی به د نقشې مطابق څه کوي آبادی کوي وتماثيل کټونا او دارنګ نمونه د آبادی وجفان کل جواب جفان خانکونه لګانی کوم کې چې د زنانه وړاږي یا به کې جامې وینځي نو وجفان خانکونه کل جواب په شان د حوزونو د څه خانکونه لکه زموږ استاد یې هغه یو خانک هغه راشن تماشه وکړه د حوز عمر بغړټو وقدور الراسياتين او کټوي مضبوطي ی خودلی شوی په یو ځای باندې دا غټي ګونه دا په ځای باندې یخي څوک چتولې نشي نو دا د سې دی ګونه چې په ځای خودل شي چاو چتولې شو وقدور الراسيات او کټوي مضبوطي ی خودلی شوی په ځای باندې یعملوا علی داوود شکران کوي اے آل داوود شکر وقلیل من عبادی الشکور
او لګ دي د بندگانو زمانه شکر وستون کې بندگان دا ډیر کم دي. عمر رضی الله عنه په مخ کې یو سړي دعا کوله اللهم اجعلني من القليلين، اے الله ما په قلیلینو کې راولي. عمر رضی الله عنه له غسره سوي ته هغه ته دا آیات وایي وقلیل من عبادی الشکور، او لګري د بندگانو زمانہ شکر کوونکی خلق. فلما قضینا علیه الموت، اوس راشي زمن د عوامو خیال داري چې پیریان په غیب پویږي، د دې وجنه پیران خېلو ته چې ورزي پیسې ورکړي او ورته وایي هغه زمنګ ورکشوي شعر پیدا کوي، نو هغه به لګي چې یا بعالته یا بدلته نه ځکه به خامخاوي کا. او دام دون ساده خلق دي چې اول په تجربه وکړي پس تاغینه بیا او تخپل مشکل مخکې کا. زرا غله ما یو مشکل دا وړه دی، خو مشکل نه مخکې زما تقاضا تا نه دا د جب مرتضی سے کلاو کوي چې زما په دې جب کې څه شي دي، بیا وته لس منټه شرمنټه مهلتم ورکړي، بیا داغه جواب ته وګوره چې دا ویل شي کنه. نو چې ستاسو د جب شي نشي معلوموله او سره داغه ناغجب دی ته کلاو کړي هم دی، نو څنګه به پټ تعویذ نه راو باسي، څنګه هغه به ورخصوي شیان را پیدا کوي. دا چې پیدا دي دا نشي معلومه ولې، نو چې ورک دي نو هغه بس معلوم کی. خدا هغه چا صدا سوچوي چې په وګو باندې سروي د خلق په وګو باندې کدوان دي، هغه کدوم لیدل دي کنه، نو هغه کدوې په وګو باندې خې نو هغه دي خبره تند رسیږي، دا کدو ته لري کا سر په کې دا به پته لګي. قران مونږ ته خې تاسو خیال لرئ چې پیریان په غیب پويږي، حالن کې پیریان په غیب نه پويږي. سليمان عليه السلام پیریان په کار اچول دی بیت المقدس جوړی، او دای چې دا بیت المقدس جوړاوه هم مخالفت نه کاوه د سليمان عليه السلام نه ویریدل. د سليمان عليه السلام دوی په کار واچول، آل تر سليمان عليه السلام ټیم پورا دی د مرګ او دلته آبادی نه ده پوره شوی. نو سليمان عليه السلام دغه تامسات ادا سي تکیا ولګاو، همدا سی ولال هغه چې وګوري کار رسول ورته لګي. نور دومره بیوقوف دي چې دې ته نه ګوري چې دې سليمان عليه السلام خو خوراکم کا اوسکا کېم کاو، دا اوس په میشتو باندې په یو ځای ولال دي، نه د خوراک د پاره زی نه د سکات د پاره راځي، خو د یری نه چې فقط سی وګوري به سر کته کاروان شروع شي. آلته امسا باندې لاندې موږ ته بینه وایو دې لرګو کې کیږي او قرار خېږي د مېده شیزونه ته قرار کوي. دی امسی وخته دغه ولګي د وینا هغه خپل کار شروع کړ، چې شروع یې کړ د امسی یخي وخور، نو هغه کمزورې شو. حضرت سليمان السلام مضبوط سره او تکیه ورته والیو، ایستاغه مات شو. چې مات شو امسا اولوي دلا سليمان السلام را پرې وته پیرانو چوکاتلو هو دا مړو. هغه وخت اوس تاسو وایي د پیرانو علم زیات شو کړي دی ویني زیات شو، د چا علم زیات شو ویني. زه د خلکو ته هم کنه وای خبر کړنا وشوله کده سرناګانو په سیزې د سپرلی په موسم کې د شوتلو کې پښوګي کیږي، هغه چې کله د شوتل نه پاسي وزري نشته بي وزرو نه غراواتي په هوا کې او د شاته د سپرل لبوي، نو هغه د کرامت خاون شو. واده په شوګونم د خلک به ترجمه سبب سره وکي. ولما قضينا عليه الموت، کله چې فیصله وکړه په سليمان السلام باندې موږ د مرګ د سلام په چا وکړه د مرګ، ما دلهم علی موته، نو خودل و نکړل پیرانو ته مرګ هغه و نه خودلو دوی ته پیرانو ته علی موته مرګ د سليمان علیه السلام
ونخودلو دی پیریانو ته مرد سليمان عليه السلام الا دابه الارض مگر هغه چنجي د زمکی ویني د زمکی هغه سليمان عليه السلام په مرګ باندې پیریان څخه خبر کړ پیریان نو خبر چا خبر کړ ویني ما دلهم خبر نکړ پیریانو لرا او نه خودل پیریانو ته مرګ سليمان عليه السلام مگر هغه ویني د زمکی تاکلو هغه وته څنګه خبر ورکا او ماغه چې ما درته ویلو تاکلو من ساته فړلې داغه اغمسا کوم ته چاغه تکه شو هغه چې وی خړل کمزور شولا ماته شو راولې دلا فلما خر نو کله چې سليمان عليه السلام دا پرې وته تبینت الجن خکارا شو پیریان خلقو تا تبینت الجن خکارا شو پیریان خلقو تا الله كانوا يعلمون الغيب کچره وې دای چې پودره په غیب باندې ما لبسو فی العذاب المهین نو نبو پاتې شوی په عذاب رسوا کون کی او علم غیب ورته نو په غیب نه پویدل د سليمان السلام په مرګ باندې سر خبر نشو او اوس راځي او خلق توای منګه د زمکینا پټا ویزن راو باسو دا کو هغه کو او دام د سی بیوقوف خلق دي ورشي پیسې ولور کی او بیا وای دا فکور کې وته سړی وخی چې دا تر باندې هغه کړي کور کې وته دښمنیم جوړه کی پیسې هم کې واخلي او په غمی اخته کی لقد كان لسبعين في مسكنهم الله رب العزت نقلی دلیل پیش کړي چې ګورئ کامیابی ناکامی دا مال کې نه دا په زراعت کې نه دا کامیابی ناکامی د الله په لاس کې سبا دا یو ملکو یمن کې او داخلت مزارعین او زراعت کې ډیر ماهر او زمیدار خلک فصلونو باغونو کې ډیر مهارت درلوده نو هغه ځان لډیم جوړ کړ او دا هغه ډیم نه به د خپل باغونه فصلونه وبکول لیکن دی خلکو د الله احکام په ځای را نوړ په ځای د دی باندې چې هغه ډیم د دوی په ګټه تمام شي او ما هغه ډیم د دوی د هلاکت ته سبب وګرځي الله فرمای لقد كان لسبعين یقینا شته سبا والا او د پارا فی مسکنهم دا غي د وسیدو په زینو کې آیت النخا دلیل توحید جنتان عن یمین و شمال دو باغونو په خي طرف باندې او په اړخ طرف ګس طرف باندې او موږ ورته ویلو کلو من رزق ربکم خوري د رزق طرف تاسو نه وشکرو لا او دا شکر وباسي د چا د الله وشکرو لا او شکر وباسي د الله بلدتون طیبتون نمخ کی تقدیر دے تاسولا دا خاریه دا مزیدارا تاسولا دا خاریه دا مزدارا ورب غفور ارو دے بخون کے فاعرضو ندوی ارازو کو فارسلنا علیم سیل ناری میں نراولی گم پدائی بانے اور اخلاصم کا پدائی بانے سیلاب دا بند تڑلی شیوی سیلاب العریم بند تړلی شي سیلاب د بند تړلی شي وبدلناهم بجنتهم او بدل کې ورکه موږ دوی ته فزاد هغه دو باغونه د دوی جنتین دو باغونه نور و دې دویم ته چې جنتین ویلې دي دا صرفي مشاکلتن ویلې دي لکه جزاء سیئاتون زکه هغه ولني باغونه او داروسته خو باغ نه غصت چا باغ ویل دي کرکړنه ته چا باغ ویل دي خدا مشاکلتن ورته ویل دي جنتین دو باغونه زوات او کولن خامتین چې خاوندانو دغه دواړه باغونه د میوه بدمزه او کولن میوه خامتین بدمزه و اصل او غزونه غز میوه نه لري و اصل او غزونه و شیء من سدن قلیل او څه شی د بیرونه لګو او څه شی د بیرو لګونه ذالک جزاء بما کفروا
دا موږ سزا ورکړه دوی ته په سبب د کفر د دوی وهل نجازي الا الكفور او موږ سزا نه ورکو مگر ډیر ناشکر تا وجعلنا بينهم او ګوره د امن حالات داو چې دی بد دې ځنه شام او یو ځکم ځای بل ځای ته سفرونه کول نو دا کلی په داسې انداز جوړ شوی چې دې کلی ته برابر رسیدلې نو دا کله به تخکارا کېده نو چې کله دې کلی ته راورسې یو دا تخکاری سدي خیالي دی په منځ کې به څوک شو کوي کی به بچ دې ته راورسې دا به تخکارا کېده دې خانه به تداخکارا کېده دې خانه به تداخکارا کېده د شو کې څه احتمال به بشتا هیڅ نشته همدارنګي چې سحر ناشته به وکړه نو د لسو بجو چې وته به بل کلی تر رسیدلو بالکل امن په لحاظ باندې او د ضرورتونو د پوره کېدو په لحاظ باندې یو نمونه لیکن چې ناشکری وکړه الله ته دا ټول نعمتونه واخسته وجزینا وجعلنا بينهم او ګرځولې مابین منګه په مابین دوی کې وبين القرى التي باركنا فيها او په من د کلو او کې چې خیره چولې من پاغي کې لکه شام زمکه شاه ظاهرا باطنا خیر پکې وو قران ظاهرتان کلی ښکارا قران ظاهرتان کلی ښکارا لکه دا ګوري دا په یو جړ کلی دي دلته چولې دا ښکاری دلته چولې دا ښکاری وقدرنا فيها السير او اندازه کړیو من په دغه کلیو کې مزل چې سار ناشته به دی وکړه د لسو بجو ټیم د چاو ټیم ته بل کلی ته ورسېدلې او د یو بجې د ګرمي روټۍ ته بل کلی ته رسېدلې څه سوال پکې دې نه پیدا کېدی چې چاته د خوراک پکې ملاو نشي سیرو فیها او اجازه ورکړل شوی ګرځي په دې کلو کې لیالي د شپې او ایام دروازې امنین امن سره هیڅ دا شوکی او دا لارې د شکاولو دا سر نه خطر پکې ونه فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا نو ویل دی ای زمون ربا جدای را ولی په مابین د سفرونو زمن کې دا په جبه نه ویل چې الله د عقل یو بل نوړان دي کا چې موږ ته په دوراتو کې تکلیف وي او یا دا امن ختم تا دا وختنه دا غوی په عمل کې وا اعمال د سکول چې دا هغه اعمال معنا دا وا چې دا مزید چې موږ ته حاصل دي دا څخه ختم کا دا امن چې موږ ته حاصل دي دا ختم کا دا کلی چې یو بل ته په قطار باندې پراته دی او یو بل تخکاری دا څخه د دې منځ کې فاصله او جدای راولا نو دا د خلی خبره نه و دای د عمل ذکر کوي الله فقالوا فسول دی اے رب زمنګا جدای راولی ما به سفرونو زمن کې وظلموا انفسهم او زیته کړو په خپل ځانونو فجعلناهم احاديث نو ما وګرځول هغه لره قصې وسی خلق په قصو کې ذکر کوي عربی په طریقې ضرب المثل بیانوي چې سبا والا او ته وګوره کړو تبلیغ والای ضرب المثل په شکل دا کوي چې ګوره زراعت کې کامیابی نشته کوي سبا والا به کامیاب شي حالان کې داوی په منځ کې چې کم مینا محبت کم خوشاله ژوندو دارنګي فراخي د مال دا ټول الله په سختي ولا بدل کړو او هغه مینا محبت ولا په دشمنی باندې بدل کړو فجعلناهم احاديث ما وګرځول هغه د تشخیصي ومزقناهم كل ممزقين او تسنس مکرابو لرا په پورا تسنس کول سره هغه مینا الفت او محبت هغه مل ختم کو ان فی ذلک لآیه لكل عبد لكل صبار شکور یقینا پدې کې نخې د هر صبر کون کې شکر وستون کې د پاره ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه او یقینا رښتینه کړه په دوی باندې شیطان خپل ګمان فتبعوه طول پسې شو هغه سویلو ولا ازلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله نو د استقبال په نسبت باندې د بندگانو هر څه سره ګمان دي
ځکه الله فرمای ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه یقینا رښتینی کړي وا په دای باندې شیطان خپل ګمان فتبعوه ټول هغه پس روان شو الا فريقا من المؤمنين مگر یو ډله ایمان والاونه وما كان له عليه من سلطان او نو د شیطان په دوی باندې څه غلبه او زور الا لنعلم من يؤمن بالاخره مگر من په شیطانان مقرر کړ لنعلم چې ظاهر کومنګا هغه څوک چې ایمان په آخرت لري او جدا کومنګا څوک چې ایمان لري په آخرت باندې ممن دا چانا هو من حافظ شک چې هغه د آخرت نصیب په شک کې وي وربک علی کل شیء حفیظ او ستاره پر شی باندې ساتون کې اولید الذین دعا زعمتم وتو يراو بلی هغه کسان چې ګمان کول تاسو راو بلی هغه کسان چې ګمان کول تاسو من دون الله سوا د الله نه معبودان لا یملکون مثقال ذره ندی اختیارمن په اندازې د ذره باندې د څه شي پاسمانونو کې او نه پزمکه کې و ما لهم فیهما من شرک او نشته دوی له پزمکه اسمان کې صحیح سا او برخه و ما له منهم من ظهیر او نشته د الله د پاره منهم لدوینا من ظهیر څوک مددگار نو چې نه سشتا نه د الله سره معاونین دي نو په کوم بنیاد باندې تاسو د خپل حاجت روا غنئ او دا حقدار د بندګۍ غنئ ولا تنفع الشفاعه هغه مرکزی مسله د دې صورت هغه نفي د شفاعت قهري ولا تنفع الشفاعه عنده پیدا نور کې سپارش د الله په خوا کې او د الله په نسبت دی الا لمن اذن له مگر هغه چاته چې اجازه ورکړي هغه د پاره څوک الله مگر هغه چا د پاره چې اجازه ورکړي داغه د پاره څوک الله حتا اذا فزع عن قلوبهم نو دا شفاعت کون کی ملائکه دا په یره کی وی تر دې پوری چې کله لری کړی شي داغه د ژوند نه یره تر دې پوری چې کله لری کړی شي یره داغه د ژوند نه قالوا ماذا قال ربكم نو وای بدا ملائکه سو ویل تاسو رب دا لاندې نه ملائک دا بد غټو ملائکه نه تاسو کی چې تاسو رب سو ویلا قالوا الحق هغه ورته حق وای معنا د شفاعت تکول اجازه ورکړه خبره دي چې دا الله د اجازه نه بغیر څوک سفارش نه کوي دا ملائک چې سفارش کوي دا هم اوله کې یره کوي او به بداغه نرستا چې یره تلری شي د غټو ملائکو نه تاسو کې چې الله څو فرمایل نو هغه ورته وای الله حق وای معنا اجازه ته ورکړه سفارش کولو پس هغه نه ملائکو سفارش باندې څو کی شروع کی ولا تنفع الشفاعه فائدہ نور کې سفارش عنده پنځ د الله باندې الا لمن مگر هغه چاته چې اجازه ورکړي داغه د پاره اذن له اجازه ورکړي الله داغه د پاره حتا اذا فزع عن قلوبهم نو پیر کی بوی دا سفارش کون کی تر دې چې کله لری کړی شي را داغه د لوننا نو قالو ابویدی ماذا قال ربکم سو فرمایل تاسو رب قالوا الحق غیب اور توي برنه ملائک او دانګ غټ ملائک الله حق فرمایو معنا دا د سفارش ته کول اجازه ورکړه او دا الله اوچت وړي لوی شان ورا قل من يرزقكم من السماوات والارض ورته وې څو خوراک درکې تاسو ته د اسمانونو او د زمکې نه نو دې بغلی شي قل الله تورته الله وانا او اياكم دې توي مجارات الخصم خصم سره او د مقابل سره دشمن سره سترګي پټاول تر یو وخت پورې چې ګوري یو طرف ته تاسو بل طرف ته منګ د الله بندګۍ ته دعوت ورکو تاسو د غیر الله بندګۍ ته دعوت ورکو دواړه خو په حق نشي کېدل او نه دواړه باطل کېدل شي یو پکې حق ده استاد سوچ وکي چې تاسو په حق کې کمنګا دواړه په حق نشي کېدل چې یو دی دعوت ورکي عبادت ته غیر الله ته او بل دی دعوت ورکي عبادت ته الله ته او دواړه په حق باندې شي خو موږ او تاسو کې یو په حق او بل په باطل نو موږ خو په حق نو تاسو په صحیح باطل
وإنا اویاکم او بشک منګه یا تاسو لعلى هدى خامخا په هدایتي او فی ضلال مبین یا په گمراهی سرګند کې نو من خو دعوت ورکو د الله بندګۍ ته الله حقدار د بندګۍ د یقینا نو من په حق شو تاسو باطل باندې شوي نو قل لا تسالون عما اجرمنا ورته وای ته پوس نشی کېدل له تاسو نه د هغه جرمونه چې من کړی دي ولا نسل عما تعملون او ته پوس نشی کېدل زمونږ نه هغه چې تاسو کوي قل یجمع بیننا ربنا ورته وای جمعواله براولی ما بین زمن کې رب زمن ثم يفتح بيننا بالحق بیا فیصله وکي رب زمن من زمن کې بالحق په حق سره وهو الفتاح العليم او دا الله فیصله کوونکې د په هزار قل اروني الذين الحقتم به دا سی عجیب انداز کې الله ته د خلق سره خبره کوي چې بالکل د دې محاورې مطابق چې د خلق زین ته خبره پریوزي قل تورته وایا اروني الذين وخوي ما ته کسان الحقتم به چې تاسو په وسکړی دي او نخلولین دي د الله سره شرکا شریکان د دې سره ته وخای کن چې کړي څه شي دي کلا هچري نشی کېدله بل هو الله بلکې الله العزیز زورور دی الحکیم حکمت والا دی بلکې الله زورور او حکمت والا دی او دوی دا نه زورور دی نه د حکمت والا دی او نه حقدار د بندګۍ دی وما ارسلناک الا کافة للناس او نه دلګله مونږ تعالی مګر د ټولو خلقو لپاره زیرا ورکون کې ویراون کې لیکن اکثر د خلقو نه پوهیږي ويقولون واذا کافر متى هذا الوعد کله وېدا وعده ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی قل لكم میعاد یومین وتوا استاسو د پاره وعده د دی ورځې لا تستاخرون عنه چې رست کېدل ونه شي کېدل استاسو دا غینا ساعتن یو ساعت ولا استقدمون او نبه مخکې کېدل شي وقال الذين كفروا او یا کسان چې کافران دي لن نؤمن بهذا القران چې ایمان نه راوړون په قران ولا بالذي بين يديه او نه پای کتابان چې دنه مخکې ولو ترى اذ الظالمون او کله چې وګورې ته هغه وخت چې ظالمان موقوفون او درول شي وي عند ربهم پنځ درب د دوی نو بیا به تا ته پته ولګيږي يرجع بعضهم الى بعض واپس کوي وازینه د زینو ته القول جواب او خبره یقول الذين استضعفوا وای با کسان چې کمزوري ګرځول شي وو چاته بوای للذین استكبروا هغه کسانو ته چې نوې کړي وا ځان غټ غنلو لولا انتم کچری نو تاسو لکنا مؤمنین نو خامخاو بمنګ ایمان خاوندان بیا هم دا کشران بشران توای کچری تاسو دنیا کې نه نو موږ په سم لار روان شیو بیا غي ورته مشران ورتوای قال الذين استكبروا وبویا کسان چې لوی کړي وا للذین استضعفوا کسانو ته چې کمزوري ګرځول شي ان احنا صدناکم عن الهدى آیا منګي سار کړي وي تاسو د هدایت ته منګي سار کړي وي د قران نه بعد اجاکم رسداغینا چې د حق او هدایت تاسو تراغه بل کنتم قوم مجرمین بلکې تاسو په خپل مجرمان وي وقال الذين استضعفوا وبویا کسان چې کمزوري ګرځول شي للذین استكبروا هغه کسانو ته چې لوی کړي وا بل مکر الليل والنهار بلکې منا کړیو منګلرا هغه دعوت تاسو او چلون تاسو د شپې او د ورځې شپه او ورځ بر روان وي او موږ ته دعوت ورکاو چې دې ته مکینا دله مو وردا او د خبره ما وره شپه او ورځ دا کار کاوه او سم دا کار کوي بل مکر الليل والنهار بلکې ایثار کړیو منګه هغه دعوت تاسو د شپې او دروازې استامروننا هغه وخت چې تاسو امر کاوه مونږ ته ان نکفر بالله چې موږ کفر وکړو په الله باندې ونجعل له اندادا او وګرځو د الله لپاره شریکان واسر الندامه لما راوا العذاب او خکارا به کی اثر د ازادونه د دوړ معنی صحیح دي واسر الندامه او پټه به کی خپېمانی او دویم
واسر الندامه تخکاره وکي خپېمانی لما راو العذاب کله چې وګوري عذاب وجعلنا الاغلال في عناق الذين كفروا او بغرزو منګه زنجیرونه پسټون دا کسانو کې چې کافران دي او ورته ویلې بشي حد یجزون الا ما كانوا يعملون سزا نشي ورکوله مگر هغه څه چې دوی کول وما ارسلنا في قريه او ندلګل من په هیڅ یو کلی کې من نذیر سوکیرون کې الا قال مترفوها مگر ویلبا مستان او مالدار دغه کلی ان بما ارسلتم به کافرون یقینا من پاغه مسلو چې تاسو پر لګل شوی پاغه انکار کوونکیو الا قال مترفوها مگر ویلبا مستان او مالدار او خلقو دغه کلی ان بما ارسلتم به کافرون یقینا من پاغه سبان دي چې تاسو پر لګل شوی پاغه انکار کوونکیو وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا اوس د خپل بهتري دلایل پیش کړي چې موږ بهتره غوړه خلک مال لا سره دي وقالوا وايد نحن اكثر اموالا واولادا منګه ډیر زیات په اعتبار د مال او د اولاد سره وما نحن بمعذبين او نه یو منګه عذاب را پېښه منګ ته عذاب نشرا کړل وما نحن بمعذبين او نه یو منګه عذاب را پېښه قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء فمال دلیل نسی ورته وایي زماره پراخ کړي د چاته چې واړي او تنګي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي وما اموالكم ولا اولادكم او ندي مالون استاسو او اولاد استاسو بالتي فاغه طریقه تقربكم عند الناس زلفا چې نږدې کې تاسو لرا عندنا زمون سره زلفن په نږدې کول سره استاسو دا مال استاسو دا اولاد دا مونږ ته نږدې کول نشي معنی په مال او په اولاد ما ته څوک نږدې کېدی نشي وما اموالكم ولا اولادكم ندی مالون استاسو نه بچی استاسو بالتي فاغه طریقه تقربكم چې نږدې کې تاسو لرا عندنا زمون سره زلفا په نږدې کول سره الا من امن وعمل صالحا ما ته د نږدې کېدو اسباب دادي مگر هغه چا چې ایمان راوړل عمل کړی نیک فاولائک لهم جزاء الضعف نو دا کسان د دې لپاره بدله د چاندا بما عملو په سبب د عمل د دوی د نکاح او د پلار سره نور کوي زوات فاضله دي وهم فی الغرفات امنون او دایو په بالخانو کې په امن وي والذین یسعون فی آیاتنا هغه کسان چې کوشش کوي مقابله کوي هغه کسان چې کوشش کوي زموږ پاتونو کې معاجزین مقابله کوونکي یو کوشش ته د عمل لپاره یو د غایتونو مقابله ده اولئک فی العذاب محذرون دا کسان په عذاب کې حاضر پرشي قل ان ربی یبسط الرزق ورته وایي یقینا زماره به پراخ کړي د چاته چې واړي من تخبل بندگانو نه تنګي له دا غد پاره ويقدر لا او تنګي دا غد پاره وما انفقتم من شيء او هغه چې تاسو ولګوي د الله په لار کې سمال او څه شي فهو يخلفه نو الله بداغي بدل درکوي او الله داغي عوض درکوي وما انفقتم من شيء او هغه چې ولګوي تاسو الله په لار کې څه شي فهو الله با يخلفه بدل ورکوي داغي وهو خير الرازقين او دا الله غوړ رزق ورکوونکو نه دی ويوم يحشرهم جميعا هغه ورځ چې راجمه به کې الله دوی لر ټول ثم يقول بيبوي الله للملائكه ملائكه هؤلاء يكم كانوا يعبدون ایا دا کسان خاص تاسو لا عبادت کوونکو هؤلاء ایا دا کسان خاص تاسو لا اياكم خاص تاسو لا كانوا يعبدون عبادت کوونکی معنا دای خاص تاسو بندگی کولا قالوا سبحانك وبوای ملائک پاکه ته انت ولینا تزمن واقداري ستانه بغیر څوک واقدار نشتا انت ولینا تزمن واقداري من دونهم غیر د دوینا دا زمن دوستان ندي بلکانو یعبدون الجن بلکې دوی زمون بندگی نه کوله بلکې دې بندگی کوله نه پیرانو اکثرهم بهم مؤمنون زیات دوی نه پیرانو باندې یقین کوونکو چې دا په غیب کوي منډي بیواله او وای
پیران خیل تورشا او دا غینه معلومات واخلا او اوس دا غینم په بدتره طریقه راوتله سپی براولي پس په باندې غل معلومه چا باندې دعوه کول د دعوی د ثابتولو د پاره دو گواهان په کار دي چې هغه دواړه گواهان سوي عادلان وي سپو کې عدالت ته کوم ځای نه راغی کوم اوس په عادل دي مسی پاغي ثابت دي کله یوم من بتر مسله ده باجوړ کې لوی سم په نامه باندې یو کله ده نو ځان تر عالم نو آلته یو کس ما سره ملاو شو ما ته وای مولوی سي مال ها وای احادیث کو ټول صحیح دي خدا کله یومن بتر بیخی چې خله لګي ما ته وای کله یومن بتر دا بیخی خله لګي حالانکه دا حدیث نه دی ایسه خبره چا جوړه کړل خداغه خیال دا و چې دا حدیث دی نو ما ته وی حدیثونه کې خو شک نشته ټول صحیح حدیث دي خدا کله یومن بتر بیخی خله لګي نو من وسه پر د پیرانو خلاف کاو وس پوس رس شو وس خلکو دارا وېستل د بل غریب په کور ورناوځي بس خبره په ولاله سردار کوي د چار باندې موږ سره د توسيدي نو هغه کلی ته تلو زګړې ورته وای آلته د ماکا وشوله فوجان ولګېدو سپیرا وسته هغه غریب کډه دلته ده په دې واسره خپل کور ته تلې چې وی ګورما چې بارانونو خو خیره خراب کړي نه دي سپی چې خوشکله هغه تل د سردار غریب په کور ورونه وکړ فوجان لاړو سردار یې ودیو شپږ میاشتې جیلې په تیر کې شپږ میاشتې پوری هیڅ شی په ثابت نشو وسره پری خیره هغه دلته ده نو مال در سپو دغه حالت دي خاص سپو په سپی په ورنه وته بیا نور تحقیق سره کوي خو به عملی کوي کنه دا ظلم دې شروع دې ټول د قران او سنت خلاف سلسله روان دي نو کله یومن بتر به خیر څخه خله لګین الله فرمای نو دې ورته وای اکثرهم به مؤمنون زیات دوینا په پیرانو باندې یقین کوونکو فاليوم لا يملك بعضهم نن ورځې اختیار نه لري ځینې تاسو د ځینو لپاره نه فاند فائدې رسولو ولا ضرر نه ضرر ونقول للذين ظلموا او کوبای موږ کسان ته چې ظلم کړي ذوقوا عذاب النار التي وسقي عذاب دورا كنتم بها تكذبون چې وې تاسو پاغي باندې تکذیب کوونکی وإذا تتلى عليهم آياتنا کله چې رسولش په دې باندې موږ آیاتونه بینات نخکارا قالوا وایدی ما هذا الا رجل نده دا مگر یو سړی یرید ان یصدقکم واړی چې منه کی تاسو او واړی تاسو اما دا چانا کان یعبد اباکم چې وو بندگی کوله دا غي پلارانو ستا دا صرف د پلار د نیکه طریقې نه منګاړی وقالوا وایدی ما هذا الا یکن نده دا مگر دروغ مفتران د ځان نه جوړ کړي شوی وقال الظالمون وقال الذين كفروا او يا کسان چې کافران دي للحق حق لما جاءهم کله چې دا حق دوی تراغه ان هاذا الا سحر مبين نه دا مگر جادو ښکارا وما اتيناهم من كتب او ندي ورکړي موږ دوی ته کتابونه يدرسونها چې دوی لولي اغه لرا او پاغي کې دا مسله لیکل شوی چې شرک جایز ده هغه کې دا مسله لیکل شوی چې شرک سره جایز ده الله فرمای ما دوی ته د دینه مخ کې څه کتاب نه دی ورکړي چې دوی هغه لولي وای او پاغي کې دا مسله راځتلی چې شرک سره جایز ده ښا کتاب کې خو نشته او کې دی شي دا خبره ورته مخکینو پیغمبرانو کړي الله د دې سوال جواب کوي وته ګورئ سوي وما ارسلنا الیه من قبلک من نذیر او نه لګلې مونږه دوی ته ستانه مکه سوګیرون کې چې پاغه باندې حواله ورکی چې ټیک دا کتاب کې خو نشتا خو مونږ ته پلان کې پیغمبر ویلي دي پلان کې مولوی سی ویلي دي وساوي سره وګرځي نو الله فرمای ما ورته مکه کوم يرون کې پیغمبر نه درا لګلې چې پاغه باندې حواله ورکی چې دار ته ویلي دي نو کوز دا پښتانه د دې ولنډه خبره ده
منګه د چاو بنو دا یو مولا د سی بل مولا د سی وای مالک مد دی مولا معنا مداغه مولا معنا لا ش قران بیګه سار ته ډریور وای فرمه تاسو قصه وکړه کنه چې هغه مولا د ماخستان مونږ نه بجو تا اوسته بیګای به په باندې نه باندې شروع کړی دی نو مقتدیان ورته ویلي دي چې استاد دا څنګه چلې ونه کنه خو اختلاف پیدا کیږي اوس دا خو نشي ویل چې ما غلطي کړله لس ورځې خې منظور په دغه طریقه وکړه وایي چاره باندې اعتراض کړی دی اختلاف پیدا کیږي بیګای په باندې وکړو دا خلک دا مینم سم امین دي کنه دیم په دې دغه باندې نه دي بس د حاصل ها ملاوي ود الله بندگان لکستر کې ګلاو کوي دا وګونه کلاو کوي دا خلک خو فقط هغه د ختم پیسې به اخستي کنه هغه جیب ډک شو وس کوي هغه کوي وای وای وکذب الذين من قبلهم او تکذیب کړو هغه کسانو چې مخکې دوی نه وو وما بلغوا معشار ما اتیناهم او نو رسیدل هغه وما بلغوا ندی رسیدل دا موجوده معشار ما اتیناهم لسمع حسی داغه ته چې منګه هغه ته ور کړی دا اصل کې ډیره لري جوړیږي خدای دې چې مشهور تفسیر دا ده کني معشار دا عشر دی د عشیر او عشیر عشر دی د عشر او عشر دی لسمه نو د لسمه لسمه دا کومه ترسیږي زره می ترسیږي نو ما بلغو ندر رسیدلی دا موجوده معشار ما تیناهم لسمی داغه ته چې موږ ورکړی واغوي تا فکذبوا رسولی نو هغه زما د پیغمبرانو تکذیب وکړو فکیف کان نکیر نو څنګه و زما انکار پاغي باندې او زما عذاب داغوي د پاره قل انما اعذکم بواحده الک زه فسدیر خبرې هم نکوم مختصره خبره سره کومه سوچ په وکي هغه دا ورته وایا یقینا خبره ده زه نصيحت کوم تاسو ته په یو خبره باندې بواحدتين په یو خبره باندې هغه ده ان تقوم لله د هیڅ لحاظ مساتې د هیڅ خالص ته الله د پاره ودرېږي د هیڅ طرفي مکوي خالص ته الله د پاره ودرېږي مسنا دوا ور فرادا ځان لا زئی پاتېږي دوا کې نه یا یوازي کې نه ثم تتفکروا به سوچو کوي نو چې سوچ مکو پخپل بدین نتیجې ته ورسېږي چې ما بصاحبکم من جنہ نشته دې په ملګری تاسو باندې سلیوانتوب دا پیغمبر چې شپه ورځ لګېره او دا پیغمبر چې نه غرمه ګوري او نه سحر او نه مازیګر نه ګرمي ګوري نه یخني ګوري هم دا یو خبر کوي چې الله اے خلقو راشد یو الله بندگی وکي نو که تاسو ځان لکه ناستئ یام دودو کې ناستلې خو صحیح سوچ وکړو نو په خپل بدینه ته چې ترسيږي دا څه دیونه خو نه دی مدا چې دا یو مسله به همیشه ته دا به ضروری زکه نو په خپل باندې ته ورسېږي اوس خدا نه کوي اوس خو کاش کې ځان سره سوچ کاوله یعنی دغه ملاقات مې توکلا په هغه ورځ باندې وتسپینګیره را پاتېدل چې ته درس پیدا کړې بیګا چې مولا به ته پابند ته نه ته لاړو هغه سپینګیره دانو چې په دې درس پیدا کیږي اوس غلې ناشته وسپینګیره ته چې هغه ورځ دی ویل درس پیدا کیږي وننه مو وای کنه چې موري چې ولی به تش پښا لاړې اوس خلک مخې ته راځي ته پښا روانه ولی دا ته پوس نشته بس وای شیخ فرید چې په خپل بهتري ده بس دا یو دلی دا مضبوط نسته او دا قوي نسته د دې نس په مقابل کې نور نسونه به سکار نه ور کوي مړی پټکه واه الکه ولی وی خذ ویل دي چې انما شملای بعد وهینا نو انما شملای بعد وهینا خو شملای وی زکه بعد وای کنه دا د خلکو طریقې دا د خلکو دین دی دا د خلکو دلایل دي د قسم مصیبت جوړ دي ان هو الا نذير نذ دا پیغمبر مغیرون کې استاد لپاره بین ید عذاب شدید مخکې د عذاب سخنه قل ما سالتکم من اجر
ولا بل خبره وګوري قل ورته وایا ما سألتكم من اجر فهو لكم کما تاسو نه په دې بیان باندې سم مزدوري غوښتلی او یا تاسو را کړی دام ستاسه وراشه خبره ومه قل ورته وایا ما سألتكم من اجر هغه چې غوښتلی ما د تاسو نه سم مزدوري فهو لكم هغه د تاسو شي خراشه دا خبره ومنه ان اجریه نه ده بدله زما مگر په الله باندې او الله په شی باندې حاضر ناظر دی نو که تاسو خېلی چې دا د خپل مړی دو زخمی کړل او دا شپه ورځ مونږ ته اړم دی او دا د مزدوري د پاره کوي تاسو نه زه په مزدوري نه غواړم نو ولې راسره نه منئ قل ان ربي دا مرته وایا وتويقنا زما رب يقذف بالحق وشتل کوي په حق باندې معنا دا حق را لیږي باطل په سکی ولی باطل په ختمي ان الباطل كان زهوقا باطل ختمي دن کې دی علام الغيوب خفو دن کې دی پټو قل جاء الحق وما يبدئ الباطل ورتوا حق راغه او ما يبدئ الباطل او اول پیدائش نشي کوله باطل باطل معبود نه اول پیدائش کوله شي او ما يعيد او نه دوباره کوله شي قل ان زللتو دومره په نرمۍ وسره لګیا د ټول خبرې ورته وایي کچرتا گمراه مزه فانما ازل على نفسي نو زما گمراهی به زما په ذات وي زما د گمراهی تعالی څخه تاوان نشتا او کچره د سی چې زه په هدایت یم نو بیا بس تاسو حالت وي و ان اهتدیتو او کزه په سم لارې ما او هدایت به مندلې فبما یوحي الیا نو دا په سبب دا چې وحی کله ما ته زما رب انه سمیع قریب یقینا دا رب زما دی اوریدونکو نږدې ذات ولو ترى اذ فزعوا او کچری وګوره ته کله چې دوی وویریږي فزعوا وویریږي فلا فوتا نو نبوي بچ کېدل د دوی د پاره واخذوا من مکان قریب او راوبني ولې شي دا غزې نږدې نه د زه نږدې نه دا معنا نه ده چې باغوانان ورته نږدې دیوال ته براونی سي او یا دا غنه اخوا هغه سپین پلو ته نږدې دی الته براونی سي نه الله ته هر ځای نږدې دی چې کوم ځای کې د الله د قبضه لاندې الته نه براونی سي دا څه د خاص ځای نوم نه دی دا ټول ازمکه دا ټول علاقه دا ټول حصے د زمکه دا الله ته سړي نږدې دي چې کوم ځای کې الته نه دراونی سي لکه د نږدې سره سره څه کوي رانیول کوي من مکان قریب دا غزه نږدې نه وقالو به بدای وای آمنا به من ایمان راول په د باندې وقالو وای بدای آمنا به من ایمان راول په دی باندې اوس آیت دا ایمان ذکر ور کوي وتا ګوره الله فرمای وان لهم التناوش او کمزه بوي د دوی د پاره رانیول د ایمان من مکان بعید دا غزه لرینا د ایمان دران دیولو زه کوم بو دنیا ایمان کوم ده کې حاصلېږي دنیا کې د اوس کوم ځای ته لري اخرت ته نو دلری زیانه سړی په لاس باندې شیر اخستې شي د ایمان دراخستو ځای خو دنیا وا او هغه وزیر لري دا تاسو اخرت تر نه خل شوی نو اوس تاسو نشی کولای چې د لری زیانه څوک ایمان راوړي صحیح وان لهم التناوش کم ځای بوي د دې لپاره رادیول د ایمان من مکان بعید دا غزه لري نه د لری زیانه شی په لاس نه راخستل کیږي ایمان زه دنیا وا تا آخرت تراغلی هغه ډیر لري پاتې شوی دا اوس ایمان نشي حاصلوله اسه موای چې آمنا به هغه قالو آمنا به ولا ذکر رد کرد اوس اخوا وای وقد كفروا به من قبل او یقینا کفر کړو په دې باندې دي خلکو
کفر کړو دوی په دې خبره من قبل د مخکنا ويقذفون بالغیب او ولی دوی غیب خبري به دلیلات پټکل باندې لګېږي اخرت نشتا به ژوند کېدل نشتا د الله مخ ته ورتل نشتا حکم بنیاد دا خبره تکه ويقذفون او وشتل کوي دوی بالغیب پتوک باندې بالغیب په غیب باندې من مکان بعید دا غزلرنا دا الله تشبیه د پار استعمالي سړی ته نخ نږدې نو دا غي وشتل خلق کولای شي او چې کله ناس دلته دغه نخ دی ایخي په بابو کې اوس دا نخ لګيږي چاپلارې مشي لګولې نو د دې دغه پټکل باندې خبرې دي دغه مثال دی لکه سړی د لری دنه په نخ باندې ډز کوي آیات مقصد دا دی وقد كفروا به من قبل حال دا چې کوپر کړه دوی پاګې باندې د مخ کې نه او ويقذفون بالغیب او وشتل به کول په غیب باندې من مکان بعید دا غزه لرينا وحيل بينهم وبين ما يشتهون دی وخت سره د خلکو څخه غختل دی وخت سره چې دوی اتلار دوی څخه غختل ایمان یې وغوښته کنه وقالو آمنا به ایمان یې وغوښته کنه نو د دې خواهش سره چې د ایمان مونږ ته حاصل شي نو الله فرمایي وحيل بينهم پرده برا وستل شي په ما بین د دوی کې و بین ما یشتهون او په مین د هغه کې چې دوی واړ یو دی خو خی چې هغه حاصلول د ایمان کما فعل باشیائهم لکه کړه او دا کار د ملګرو سره من قبل د مخکنه انهم كانوا فی شک مریب یقینا دوی چې و دوی په شک مضبوط کې